ډاکټرانو د هندي زلمي له ژامې 232 غاښونه وایستل. په هندوستان کې ډاکټرانو د 7 ساعته جراحي عملیاتو په ترڅ کې د 11 کلن زلمي له یوې ژامې نه 232 غاښونه ایستلي دي. دغه هلک په ممبئی کې یو روغتون ته په دې خاطر راوستل شوی و چې له 18 میاشتو راهیسې د ژامه پړسېدلې وه. د اشویک ګوایي پلار سورج ګوایي وایي له دې ویرې ممبئی ته راوست چې هسې نه زوی په سرطان ناروغي اخته شوی وي. ډاکټران وایي چې دا کمسارې ده چې د یو چا په ژامه کې د دومره ډېر غاښونه وي او وایي چې دا د نړۍ په کچه یو ریکارډ دی. هغه ډاکټران چې دغه جراحي عملیات کړي وایي تر دې وړاندې په یوه ژامه کې تر 30 پورې غاښونه لیدل شوي خو 232 هیڅکله نه دي لیدل شوي. ډاکټران وایي کله چې دوی د زلمي له ژامې نه یو غاښ ویسته د هغې لاندې به یې بل غاښ لیده. د روغتون مسؤله ډاکټر وایي دا نور غاښونه کوچني لکه ملغرلې داسې دي. ډاکټر اسننډا دیواري وایي نور نو دوی د غاښونو په ایستلو او ټولولو ستړي شول. دغه هلک د ژامې په عملیاتو کې 2 ډاکټرانو او د هغوی مرستیالانو برخه لرله.